ملګري د یو شری مسلې په حواله سره تاسو کړل دا مسله ډېر مهم او ضروری ده، خاص کر کې د رمضان مبارک په میاشت کې د دې مسلې بیا ډېر راپېښه کیږي، خاص کر کې په تراویح کې. سوال دا کړل چې یو کس داسې چې هغه ته ګیس ورغلوي، دا ګیس دې روکاو کی او په دغه حالت کې د مسکی نو شری حواله سره آیا د ګیس روکاول شي؟ په دې حالت کې مو څنګه دی په زبردستی روکاول؟ د هغې نه علاوه دویم سوال دا کړل چې د ګیسو اخراج وشي نو دیبا د په جمع کې د شریکی نو دیبا د جماعت څنګه وځي څه طریقې به اختیار د هغې نه علاوه دیبا صرف وضو کوي یا اودس په هم کوي؟ نو دا یو څو دوه درې سوالات دي، نو په دې مسله باندې ځان پوهه کوي. اوس مثال طور پر د رمضان مبارک په میاشت کې اکثر داسې وي چې د تراویح رکعتونه وي او اکثر خېټه خراب وي، ځکه چې د خوراک څښاک چې کوم ټایمینګ هغه بدل وي، اوبه او چای روټۍ هر څه په یو ځای باندې وي، د هغې څخه اکثر خېټې چې کوم دی بیا خراب شي، ګیس جوړېږي. او بیا خاص کر کې په تراویح کې ظاهره خبره ده چې اوږده اوږده رکعتونه وي، په هغې کې بیا دا مسله راپېښېږي. نو په کار دا ده چې کله هم تاسو داسې مسلې چې مانځه ته ځئ نو د مانځه نه مخکې خپل ځان چې کوم دی چې څومره تقاضا وغیره وي هغې نه ځان فارغ کړئ. بالفرض که داسې ځان فارغه کړئ د هغې نه بعد په مانځه کې که چېرې تاسو د تقاضا راپېښه شي نو که چېرې تاسو مونځ پرې نه خرابېږي، که چېرې تاسو روکاولی شئ او ستاسو په مونځ باندې اثر نه پرېوځي نو روکاوې کړئ. لیکن که چېرې ستاسو په مونځ باندې اثر پرېوځي، ټول چې کوم خیال دی دهان دی هغه بل طرف ته ځي، نو بیا په کار دا چې تاسو مونځ مات کړئ، لاړ شئ ځان فارغه کړئ، وضو وکړئ. د هغې نه علاوه که چېرې په خپله چې کوم دی د ګیسو اخراج وشي په مانځه کې نو بیا هم د هغې خبره د هغې هم دغه مسله ده چې سلام واړوئ او مونځ مات کړئ. مونځ خو هسې مات شي، ظاهره خبره دی د ګیسو اخراج وشي د هغې سره مونځ مات شي، د سلام اړولو ضرورت نشته چې بهرحال خپل په پوزه باندې یا دغه شانتې په خوله باندې لاس کېدوئ او که چېرې تاسو سیده وتی شئ د سپونه چې کوم دی کولاو کې د هغې په منځ کې وتی شئ یا د سپونو چې کوم صفونه ولاړ دي د هغې مخې ته تېرېدی شي، دا یو شرعي عذر دی. اکثر کسان داسې وي چې یار د سپونو مخکې به څنګه تېرېږو، ظاهره خبره ده په دې کې ګناه دی، لیکن چونکې دا یو شرعي عذر دی د مخې ته ولاړ دی په منځ کې صفونه دي نو د صفونو مخکې هم دې تېرېدی شي، شرعي حوالې سره د دې اجازه شي. او بیا چې دې لاړ شي بهر ته نو بیا چې کوم دی څه ضروري نه دی چې دی به اودس هم کوي، بلکې د هوا د اخراج سره ظاهره خبره ده چې هوا خارج شي نو په دغه کې په ده باندې صرف د وضو ضرورت دی به صرف وضو کې. ها اگر داسې حالت وي چې د نه د پخانې په کې هم لږ اخراج شوي نو په دغې صورت کې به دی بیا څه کوي، بیا به دی استنجام کوي، اودس هم کوي او د هغې نه بعد بیا وضو کوي. لیکن عمومي مسله دغه ده چې اکثر داسې نه کېږي چې د ګیسو سره د پخانې اخراج کېږي، بلکې ګیسو سره د پخانې اخراج نه کېږي. نو اکثر کسان داسې وي چې د مانځه ټیم وي او د مانځه په ټیم کې هغه جومات کې چې کوم استنجاخانه یا دغه شانتې باترومونه هلته کې ولاړې په انتظار باندې څه کوي زه اودس کوم. هلکه تا اودس کړلی که نه دی کړی مخکې چې تا که مخکې بول کولو کړی نو دوباره اودس ولې کوې؟ نو اکثر کسان داسې وي چې هغه په دغې حوالې سره هر وضو له چې کوم دی هغه الګ اودس کوي، نو د الګ اودس کولو ضرورت نشته، یو ځل تاسو اودس وکړو هغه کافي دی. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو په دې کې هم دغه مسله ده چې صرف د ګیسو اخراج شوی وي او د پخانې اخراج پکې ورسره نه شوی نو په دغې باندې صرف وضو کول دي، د استنجا کول نه دي. د هغې نه علاوه یو کس داسې چې هغه ته دا مسله وي، ځینې کسان داسې چې هغو ته دا بیماري وي دغه شانتې د قطرو بیماري ورته وي نو هغو ته ډېره مسله راپېښېږي. اوس یو کس داسې چې دغه نه مسلسل قطرې خارج کېږي یا مسلسل د ګیس خارج کېږي، د هغه لپاره بیا څه شرعي مسله ده؟ نو د هغې لپاره شرعي مسله دغه ده که یو کس داسې وي چې د مانځه یو مکمل ټیم چې کوم دی په هغې کې هغه مسلسل دغه نه دومره د هوا اخراج کېږي یا دغه شانتې د قطرو اخراج کېږي چې هغه پکې یو مونځ نشي کولی چې وضو کړي او یو مونځ پکې ادا کړي فرض، دومره ټیم هم هغه ته نه میلاویږي، یعنې مسلسل اخراج کېږي. نو په دغې صورت کې دا کس چې کوم دی دا شرعي معذوره دی، د هر مانځه په ټیم کې به یو وضو کړي، د هغې یو وضو سره چې کوم دی د څومره مونځ دی د هغې ټیم هغه به وکړي، د هغې نه علاوه نفلونه وغیره کولی شي. د هغې وضو سره دا چې کوم دی یو وضو کړله دا د ده لپاره کافي ده، او چې تر څو پورې د بل عذر په وجه باندې د وضو نه ماته شي نو د وضو به برقرار وي. یعنی دې که د ګیسو بیماره دی نو ظاهره خبره ده دغې حوالې سره شرعي معذوره دی. که د ګیسو نه علاوه د امتیازي وغیرو کې د هغې په ذریعه باندې ظاهره خبره ده 10 په مات شي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ دغه شانتې یو کس داسې دی
چې هغه د قطرو بیمار دی، نو د قطرو بیمار دی نو د وضو به ظاهره خبره ده دغه وجه برقرار وي، د یو موس په ټیم کې د وضو کړه برقرار وي. لیکن کچري په دغه حالت کې دنه د ګیسو اخراج وشو، ظاهره خبره ده د وضو ماته شو. نو بهرحال دا یو شری مسله ده، په دې حواله سره ډېر کسان تپوس کوي. نو بهرحال امید کوم چې دا شری مسله مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.